We cannot give up now. موږ دا وخت د خپل مبارزې نه رسټو کېدلی نشو. موږ دوی ته میدان خالی نشو پرېښودلی. امریکا کې د جدید دور د ولسي تحریک مشر جان لیوس د ډاکټر مارټن لوتر کینګ جونیئر سره اوږه په اوږه مبارزه کې ملګری و او په کال 1963 کې په واشنګټن د لاریون د وینا کوونکو نه اخري ژوندی غړی و. We shall splinter the segregated South into 1,000 pieces. مونږ ته پکار ده چې د نسلي امتیاز په بنیاد منقسم جنوب په زرهاو ټوټو کې وویشلی شي او بیا د خدای او د جمهوریت په عکاس کې رايوځای کړل شي. مونږ باید ووایو چې راپاسې امریکایانو راویښ شئ. لیوس د لاریون 2 کاله وروسته په کامي کچ هغه وخت وپېژندل شو کله چې د الاباما ریاست په سلما ښار کې د ووټ د حق لپاره راوتلي مظاهرجانو سره دې هم پولیسو وډبولو. د کال 1965 دا پیښه د بلډي سنډې یا د خونړي اتوار په نامه یادېږي. دا پیښه یوه څریکه وه چې په ملک کې د نسلي امتیاز د ختمولو لپاره یې کام راویښ کړو. مونږ وهلي شوي وو، مونږ باندې اوښکې بهیونکي ګیسونه ګزار شوي وو. ما دغه وخت ګڼل چې زه به نن هم په دې پل مرمه. د دې تشدد یو څو میاشتې وروسته لیوس د دغه وخت د صدر لنډن جانسن سره په خوا کې ولاړ و چې صدر د ووټ د حق په هکله د کال 1965 قانون لاسلیک کولو. دا د لیوس لپاره یوه تاریخي موقع وه ځکه چې هغه امتیازي قانون چې افریقایي نژاد امریکایان یې د سیاسي واک ترلاسه کولو نه منع ساتلی وو دغه امتیازي قانون غیر قانونه وګبللی شو. د کال 1965 د ووټ د حق قانون ډیرو خلکو ته ازادي ورکا. کال 1968 کې د جورجیانا د امریکا د ایوان نمایندگان یا د کانګرس لپاره د انتخاب وروسته لیوس خپل یو نوی سیاسي سفر شروع کړو. دی کانشیس آف دی کانګرس یا د کانګرس د ضمیر په نامه د دې مبارزې د لارې لیوس په مالی ګټو کې د نابرابرۍ او په کریمینل یا فوجداري نظام او د وسلو نه د تحفظ غوندې چارو کې د اصلاحاتو کار پیل کړو. موږ په شګو کې سر نشو ټومبلی او په هیواد کې د ټوپک د لارې کېدونکي تشدد نه مخ نشو اړولی. په کال 2011 کې صدر باراک اوباما لیوس ته د هیواد تر ټولو لوړ ولسي اعزاز میډل آف فریډم یا د ازادۍ تمغه ورکړه. د کال 2020 د نوي کال نه یوه ورځ وړاندې د کانګرس د پخواني غړي اعلان وکړو چې دته د تریخي کینسر دی او هغه هم په 4م پړاو کې دی. په عیني حال کې چې د کینسر علاج کېدل الاباما کې د خونړي اتوار د 55مې کلیزې لپاره دغلته لاړو او د مرګي حال باوجود په دې کې د شرکت نه ایثار نشو. زه به همت نه بیلم، زه به نه رستو کېږم، زه به مبارزه جاري ساتم. مونږ ته دا وخت د نور کله نه زیات ستاسو د دعاګانو ضرورت دی. راځئ چې سره وړاندې لاړ شو.